کابل کې نوی 1499 کال په مرګوني انتحاري حملې پیل شو. انتحاري حمله کوونکي هغه کسان خپل هدف ګرځولي و چې د سخي زیارت تللي و. موجود تدابیر امنیتی در بسیار ساحات گرفتیم، اما تدابیر مشخصی ما هم در در کارت سخی داشتیم که بدبختانه بگیم که انتحاری از این نقطه ما از این چک پوینت اولی ماسیجه که یا چطور تانستن ما البته تحقیقات خود داریم، تحقیقات خود میکنیم، همیال هدایت دادیم که چک پوینت هر چند نفری که است برده شود، تعویض شود و از تحقیق صورت بگیرد. دغه پیښه د کابل ښار عدلیه آباد روغتون ته څیرمه ترسره شوې هغه سیمه چې نن تر سخت امنیتي تدابیر لاندې وه. عیني شاهدان امنیتي ځواکونه د امنیت په راوستو کې په بې پروایۍ تورنوي. اگر پلیس وقت پلیس باشه، اگر خدمتان وطن باشه هیچ وقتی کار نمیشه. چقدر کشته و زخمی رو خودت؟ کشته زخمی رو ما که بیخی کم کم دیده باشم از 20 نفر 30 نفر بالا بوده. مقصوده که یک نفر که در جای سایل صوتی بازی کنه شاید یک نفر که بیخی که نشستن نشستم با صدمه سایل میکنه. یعنی افراد د کابل پولیسو په خبره هغه پولیس چې د سیمې امنیت ته موظف شوي وه د تحقیقات لپاره اړوندو ادارو ته معرفي شوي دي. د راپورونو مخکې د دغې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستې ده. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.